نېشنل انټرست نشریې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکایي چارواکو څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د یوې بلې جګړې ښکارندویي کوي. نشریې زیاته کړې چې امریکا غواړي په غیر حضوري بڼه افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړي. په دوبۍ کې د افغانستان کنسولګري وایي له ډیرو هڅو وروسته توانېدلې چې د کابل او ابوظبي ترمنځ د کام ایر د پروازونو بیا ځلې پیل ته زمینه برابره کړي او سر له سبا به خپل پروازونه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر تړاو په پرونی غونډه کې پریکړه کړې چې دوی به له افغانستان سره د مرستې لپاره دغه هیواد کې خپل حضور ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې دوی هوډ لري چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسیناسیون پیل کړي چې ټولو 3 میلیونه او 3 لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې څه باندې 100 ټنه بشري مرسته چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي د ازبکستان د ترمز ښار هوایي ډګر ته رسولې او ډیر ژر به افغانستان ته انتقال شي.